سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس امیر خان یار د هوایي چلن اداري مرستیال محمود شاه حبیبي او یو شمېر نورو د الوتکې په وسیله په دغه ولایت کې د ملکي هوایي میدان د جوړولو په موخه د ځای په نښه کولو لومړنۍ سروې ترسره کړه. یا د مشرانو د الوتکې په وسیله د دغه ولایت د بېسودو سره رود چپرهار او روداتو ولسوالیو او یو شمېر نورې سیمې ولیدي او په دغه ولایت کې د ملکي هوایي میدان د ځای ټاکلو په موخه سره بحثونه او مشورې ترسره کړې. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په ولسي جرګه کې د ننګرهار د ولسونو استازي او د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس امیر خان یار او د هوایي چلند مرستیال محمود شاه حبیبي څخه مننه وکړه چې دغه ولایت ته د مسلکي ډلې سره یو ځای د ملکي هوایي ډګر د جوړولو په موخه د ځای په نښه کولو لپاره له دوی سره لومړنۍ سروې ترسره کړه. د خلکو استازي امیر خان یار سره د سیمې ته راغلي یو تر څو په ننګرهار کې یو هوایي ډګر د جوړېدو لپاره خدماتي څېړنې ترسره وګورو د هوا له لارې چې کوم ځای کې مناسبه ځمکه شته تر څو دلته یو معیاري میدان جوړ شي. د دې لپاره کومه اراده شته او انشاءالله د الله تعالی په دې کار کې موږ بریالي کړو. د یوې خوا به د ننګرهار د خلکو دپاره د هوایي ډګر هغه ستونزه چې موجوده ده هغه به حل شي او له بلې خوا به انشاءالله دغه میدان له کابل نه وروسته یو دویم میدان چې د ضرورت په وخت کې به دلته ناستې کېږي هغه به هم جوړ شي. نو دا انشاءالله یوه ډېره لویه ملي پروژه ده. د خدای نه توفیق غواړو. موږ نن خدماتي سروې یا څېړنه په دې ځای کې پیل کړه. هغه زیاته کړه په ننګرهار کې د ملکي هوایي میدان جوړول ورته تر ټولو مهمې پروژې څخه ده او په دغه ولایت کې ملکي هوایي ډګر جوړول د کابل په ملکي میدان مستقیم مثبت تاثیر کوي. هغه ډاډ څرګند کړ چې د ملکي هوایي میدان د جوړولو لپاره د ځای په نښه کولو د بودیجې ترلاسه کولو د چارو د عملي کېدو موضوع په جدي ډول تعقیبوي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د ولسونو استازي او د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس امیر خان یار وویل د ملکي میدان د جوړولو مطالعاتي سروې ترسره کړې او ډاډ څرګند کړ چې د یاد میدان د جوړولو په موخه به په 9 کال کې بودیجه هم ځانګړې کړي. مهم صاحب د هوانوردۍ نه د شورای امنیت نماینده او موږ د پارلمان نه او باندې خاطر والي صاحب ته زحمت ورکړ چې دلته وګورو دا ځمکه پیدا کړو دا دشت وګورو د میدان لپاره په خیر سره چې دلته د ننګرهار لپاره یو معیاري میدان جوړ کړو تر څو د کابل لپاره یو بکپ هم جوړ شي او همدارنګه زموږ د میدان مشکل هم حل شي. د هوایي چلند اداري مرستیال محمود شاه حبیبي ویل د ننګرهار ملکي هوایي میدان لپاره بودیجه په نظر کې نیول شوې او که ځای ورته په نښه شي نو د راتلونکو څو میاشتو په موده کې به عملي چارې پیل شي. چې وکیل صاحب والي صاحب تشریح کړه دا به د کابل میدان لپاره یو بدیل میدان وي هم وي او موږ غواړو چې په یو څه غاړه د ملکي هوایي طیارو لپاره چې دلته پرواز وکړي دغه لپاره میدانوي په نظر کې نیولې دی. بودیجه موږ د پارلمان سره خبره کړې ده تقریبا اوس هم بودیجه ورته لرو. موږ مخکې غوښتله چې هغه بودیجه پر دې هوایي ډګر باندې مصرف کړو مګر اوس مو تصمیم دا دی چې هغه په دا بل نوي هوایي ډګر باندې مصرف کړو تر څو وکولی شو چې خپله د جلال آباد لپاره هم یو لوی میدانوي هوایي ډګر جوړ کړو او د هغه تر څنګ د کابل لپاره هم یو ښه بدیل ولرو. هغه ډاډ څرګند کړ چې ننګرهار ملکي هوایي ډګر به په نړیوال معیار برابر جوړ کړي.